په دې سفر کې بلال خان د افغانستان پروان ولایت چاریکار مرکز ته سفر لري چې د شینواري او د غوربند ولسوالیو ښکلو تاریخي او طبیعي ځایونو لیدنه وکړي. پروان ولایت هغه ښکلی ځای ده چې تاجکان، هزارهګان، پښتانه په مینه او یووالي سره ژوند کوي. له ښه انسان سره بد وخت هم ښه تېرېږي. زه له خوشحالیو ځکه منډې وهم، ما ډېر ژړلي دي له ډېرې خوشحالۍ وروسته. سلامونه، زه بلال خان، د الله تعالی رحمتونه دې په تاسو ټولو باندې. نن له خیره دوه خوندورو ولسوالۍ ته د پروان سفر ده. له کابله چې مو یو 15 ساعته سفر وکړو، نو خوندوره کیسه د شروع د روزم ده. نو انشاءالله په دې خوندوره کیسه کې، ښایسته کیسه کې راسره یاستئ، ملتیا وکړئ. دوستانو، د موږ سفر شروع کیږي د پروان ولایته چې نو غوربند ته. نو کوشش دغه ده چې وګرځو پکې، تاسې هم وګورئ. په دې وطن کې هر سړی باید د امید یو چراغ ولګوي چې خلکو ته ژوند ورکړي. نو کوشش وکړئ. مشکلاتونه شته روزمره ژوند کې د انسانانو. دوستانو، سیلابونه راغلي دي، سیلابونه. یا الله یا الله یا الله. په دې خوندوره دره کې سفر تازه شروع شوی ده. تاسو ته ډرون جګوو چې دا ښایسته ځای له موږ سره وګورئ. نو انشاءالله روزم ده، سفر مخکې ده، ښایسته جیان پاته دي، کیسې دي، غوړې غوړې کیسې دي. نو زه له خیره. وخت دا 3 بجې دي. نو د پروان ولایت د شینوارو په ولسوالۍ په مربوطاتو کې دوستانو انشاءالله کوشش کو چې غوربند ته ولاړ سو، ښایسته کونج ته ولاړ سو. هوا څه ناڅه یخه ده، خو بیا هم موسم پاک ده، اسمان شین ده انشاءالله. داسې لمونځ به وکړو دلته. کتونکو انشاءالله امید شته چې سفر به ښایسته وي. هوا ډېره خوندوره ده نن. په سلو کې یو کس په دې ارزي چې باس ورسره اوسي. پرېږده چې نور خلک په خپله خوښه خبرې وکړي. سلام دې وي په یوه کسانو چې نه څوک د هغوی په حال اندېښمن دي او نه څوک یې پوښتنه کوي او نه د چا پیغام ته سترګې په لاره دي. به بندگانم بگو که با یکدیگر به بهترین وجه سخن بگویند، زیرا شیطان به واسطه کلام‌های زشت و ناپسند در صدد فساد و تباهی ما بین آنهاست. بدانید که شیطان برای انسان یک دشمن واقعی. دوستانو کته کیږو، یا الله مدد. ډېر زیات سفر مو وکړو. نو دا د پروان ولایت شینواري ولسوالۍ ده، راسره وینئ. ډېر خوندور ځای ده، هوا ښه نرمه ده پکې. خبر خو به یاستئ چې وطن یخ ده. نو دا ښایسته ځای راسره وینئ. انشاءالله سفر ده نن. د واوې کیس سفرونه اسانه وي. نو هوا انشاءالله صافه ده او خوندور هوا ده. نو دوستانو داسې راسره وینئ سیاګرد د غوربند ولسوالۍ مربوط کیږي. دا ښایسته ځای
لکه یا الله یا الله فضل وکفه دوستانو دلته هم سیلابونه راغلي دي یا الله یا الله پردم دوستانو راورسېدلو د سیاګرد ولسوالۍ ته نو تازه وطن ښایسته وطن د غوربند ولسوالۍ بازار هم ډېر ښایسته ده ښه ده غټ بازار لري نو سړک هم لري رش هم ده پکې یوه خبره دغه داسې رش ده پکې خلک زیات دي روزه ده نو سړی خفه نسي ماشاءالله ښه خوندور بازار یې د دوستانو نو الله تعالی دې افغانانو ته همداسې اتفاق اتحاد ورکړي پکې سړی خوشحاله کیږي د وطن په آبادیو یا الله دلته ټکر نه وکړو په یو لاس باندې کیمره ده او موټرسایکل خو داسې وینئ نو بازاره چې وځو درو ته ځو سیندو ته ځو ښایسته کنجانو ته ځو نو داسې کیسې دي دې وطن کې ای زما ربه ما ته توفیق راکړه چې زه ستا د هغو نعمتونو شکر ادا کړم چې تا ما ته او زما مور او پلار ته ورکړي او داسې نیک عمل وکړم چې په هغه سره ته راضي کېږي او زما اولاده هم نیکان کړه ما بېغمه کړه زه ستا حضور ته توبه کوم او له فرمان منونکو یعنې مسلمانانو بندګانو څخه یم دیو بل درد مند اوسئ عقلمند خو هر څوک ده که خطا در څخه وسوه نو له زړه له تله بخښنه وغواړه په داسې چلند سره نورو خلکو ته هم ستا دغه چلند انساني ښکاري او خپل اعتماد به بیرته لاسته راوړي آیا هر شخص باید دومره ستر وي چې خپله بخښنه ومني دومره هوښیار وي چې ګټه ځینې واخلي او دومره ځواکمن وي چې اصلاح یې کړي ستا غرور تر اسمانونو پورې دنګ وي عاجزي زموږ تر عرشه پورې رسي یوه خبره بله چې دلته یخ سخته زیاته کته یخ نو دلته هوا ډېره یخه ده یا الله کتونکو دا د غوربند مختلفې درې دي نو ډېره خوندوره خاوره ده تاسې دا رنګو ته وګورئ ډېر عجیبه رنګونه دي انشاءالله وخت سیده 4 بجې دي نو افطاري ته هم کم وخت پاته ده او سفر دې موږ پاته ده زیات ډېر لرې ځي راوتلي او روزم ده خپلې وظیفې ورته کوم السلام علیکم کتونکو یو ښایسته جي ته ډرون تاسو ته جګوو ستړی کار د روزم ده بس د وطن مینه ده د ښایسته افغانستان مینه ده چې راسره ویې ګورئ ساعت مو راسره تېر سي نو انشاءالله کله کله مې زړه ایسي تېر له دې کاره ایسته که دا څه کوې ته
بیا یم هسې بس الله تعالی بل دې لپاره پیدا کړي یو چې خدمت وکړو خلک خوشحاله کړو نو دواوې کوي څه ناڅه نور هم مخکې ځو سفر پاته ده ښایسته کیسې پاته دي دا مهال د سړک په غاړه تاسو ته ډرون جګوو نو انشاءالله ملتیا را سره وکړئ رحمتی را که خداوند برای مردم بگشاید کسی نمیتواند از آن جلوگیری کند و چیزی را که خداوند جلوگیری نماید کسی غیر از او نمیتواند آن را به مردم برساند. بدانید که او قدرتمند حکیم است. موږ روزه افطاری بعد یو پارټي مو وکړو دوستانو دلته یو خوندور ځای ده نو چای ډېر صفت راته وکړو عیال ته وړاله څه نو له خیره یو ښایسته جیده سفر ده ستړي مه سئ ځوانانو کراري ده څه غورې دي موږ خو راغلي یو درې غوربند ته نو تاسو سره هم ملاقات وسو سال اول د ښایسته ځای راوښاسي ورسو والله ژوندی اوسې مننه دا ټوله منطقه ښایسته ده پوه شولې نو کتونکو دلته به لمنځونه مو وکړو انشاءالله ښایسته ځای ته ورځو بیا په تاسې باندې مینو وطن خزان وهلی د دوستانو پاڼو ته تاسې وګورئ پاڼې لا نه دي شنې سوي انشاءالله پسرلی نږدې ده خود په خلاصېدو ده پسرلی نږدې ده دا ښایسته وطن به بیا یو وخت تک شیني اوس شین نه ده هوا څه ناڅه یخه ده پکې د ونې په څېر لوړ همته اوسه ځکه ونه چې څوک په تیږو ولي هغه بیا هم میوه کوي د چا عزت کول تربیت ده کمزوري نه تر ټولو ښه قاضي وخت ده د دنیا له هر شي نه ناامیده سه د الله تعالی له رحمت نه د چا حق مه خورئ ځکه د مظلوم اخ تر عرشه پورې رسي مه په خلکو باندې ظلم کوئ نه به په تاسې باندې ظلم کیږي هغه څوک چې علم لري دروند او سنجیده خوی لري بې علمه خلک چیغې وهي ای ډوب کړه سمندره چې څومره مې ډوبولی سې غاړې ته مې نه کړې چې په غاړه کې څوک نه لرم
بیا بیا نو روزه ماتي د کم وخت پاته د دوستانو سفر مو زیات و کوهی له امله طبیعت برابر شو نو سفر د کورو ته ښایسته جي ته سفر ده پروان هم ماشاءالله الله تعالی ډېر خوندور جوړ کړی ده حاجي صاحب څنګه یې والله شکر دی کلا پیرکي دې څنګه دی روزهدار یو نو والله ښه دی خرڅېږي ګزاره کوم دی څنګه که نه ته یو څلور دانې راکړسې روزه پې ماته کو په سترګو ولې نه دوستانو دا کومه ولسوالۍ ده دا سیاګرد ولسوالۍ ده دوستانو سیاګرد ولسوالۍ کې یو نو روزه ماته و بیا سفر د کورو ته نو ستړي سو ډېر زیات لرې ځای وړالو اوس کابل ته روان یو دوستانو روزه ماتي ته کته کیږو یو ښایسته جي ته ځو یا الله مدد 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 دوستانو په دې ښایسته جي کې مو روزه ماتی وکړو نو سفر کابل ته لا پاته ده دوستانو د شپې لخوا پروان را سره وینئ دوستانو سیلابونه راغلي دي الله د پروان ولایت مرکز ته راورسېدلو یو 2.5 ساعته سفر مو وکړو نو سفر پاته ده رمضان مبارک ده یا الله خیر کرم رحم کتونکو تازه راورسېدلو قره باغ ته نو کابل د سفر پاته ده سفر مو سخت زیات وکړو کتونکو ډېرې بدې دوړې جوړې کړې هایلیکس وه نو دا مهال میر بچه کوټ ته راورسېدلو نو لا نه یې رسېدلې کابل ته لا نه یې رسېدلې ښایسته جي ته رالو دوستانو ډېر زیات سفر مې و خو ستړی سو اوس به دلته څه شی وخورو آوردی کاکا؟ بخیر آمده بسیار زیاد خنک بود بسیار زیاد یخ بود دیگه خوب خواستی؟ چی آوردی بخیر؟ سمبوسه بولانی الله رکم هست دیگه رمضان هم هست جور باشی جور هستی شکر دوستانو در نوش جان کو ستړي سو ډیر زیات ستړي سو نو ماشاءالله ښه خوندور ځای جوړ کړی نه کاکا مصرف کدی دیگه کاروبار است مصرف کردم دوستانو دا د نن ورځې ویلوګ خدای دې وکړي 3 ساعت مو راسره تېر سوی انشاءالله په بل ویلوګ کې بیا د وطن په یو ښایسته ځای کې د تاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم اوس مو په لوی جل جلاله سپارم خدای په امان نو د موږ ښایسته سفر دلته پای مومي انشاءالله خدای دې وکړي ښایسته جیان مو راسره لیدلی او ساعت مو راسره تېر سوی ای خداوند بزرگ، فقط تو را می پرستیم و تنها از نیروی تو مدد می گیریم. ای خداوند بزرگ، در همه امور ما را به راه درست هدایت کن، به راه آنان که نعمت عطایشان کرده ای، نه راه انسانهای ناسپاسی که بر آنها خشم گرفته ای
و نه راه آن جماعتی که بی تو سرگشته و ایرانند.